یعنی خسارت چه هیچ کس شاید نتانه به میلیون ها افغانی شاید باشه. تمام خانه است و نیست مردم برده. فعلا جانشان در خطر است. میبینیم که کمک غیر از اردو که آمده، یعنی خود شاروالی و بخش ولایت و حوادث هیچ کس وجود نداره. شیخ آباد کرجی منطقه ناحیه تر اوبو لاندې ده. موږ د دولت څخه ډېر دغه یو چې دغه زموږ دغه ته توجه ولري چې اوس خلک هلته تر اوبو لاندې پاتې دي چې تر اوسه نه دي وتلي، نو هېڅوک د هغه وبایللي دغه نه کوي. آبی که از طرف سیلاب‌های دارستان و شیوان و کنس هم اکنون روان است که کلیگی مردم فرار را به تشویش ساخته